بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات و جوابات بدي مباركة سلسلة کی بدي نشیس کی اولنی سوال یو مرګری ته پوښتنه کړې ده چې سړی په ټیشو باندې په کاڼي باندې او د سوچ کې نه به وبو ته ضرورت شته او کنه. دې جواب موږ مخکې مور کړو چې صرف په وبو باندې او د سماعت نه انسان به ځان ویږي دام کافی ده، او چې په ټیشو په کاڼي باندې ځان وچ کې نه دام صرف کافی ده. که سړی وبو استعمال کی او ویږي استعمالوم او ټیم او دې طاقت دی خطرې کده وبو کاڼي استعمال کو صرف په کاڼو باندې اکتفا کوي نو دغه صحیح ده. دیو مرګری ته پوښتنه کړه تاسو چې په سیګریټ باندې او د سن ماتي نه آی په ګناه باندې او د سن ماتي څنګه جواب دی چې د څه قاعده خو نه چې په ګناه باندې به د سن ماتي د دې څه ګناونه چې به باندې د سن ماتي لکه مثال کې سړی دروغ وایي، سړی دوکه ور کوي، سړی جنگ کوي، د شنو ډېر ګناونه نه په دې څه د سن ماتي او د ډېر کارونه چې هغه د ګناه نه دی په باندې د سن ماتي. لکه مثال کې سړی ته چې جګړه د ګناه کوي ای سړی چې د خیر سره کورواله او د سر ګناکار خو نه او د سمات شو دا څه قاعده نه چې ګناکار به د سر به د سماتي یو چې ګناکار نه ای سره د سماتي بس ګناونه سره د سماتي او بس عام کارونه سره د سماتي. والله اعلم. دیو مرګری ته پوښتنه کړې د دې باره کې چې خوب په سماتي یعنی لنډه قاعده دي څه ده یا لند اسباب چې ذکر کړی شي نو به ځان سره یاد ساتل لنډه غوي الخارج من السبيلين په دې دوه لارو باندې چې سوزي په قبول او په دبر باندې کاغه میچازي کاغه منی کمزي کودي که هوای کډه کې میچازي او دیم دا چې عقل ختم شي لکه بل فرض یو سړی دې نشو کې چې عقل بالکل ختم شي، یو سړی دې خوب کې ودی چې بالکل په ځان نه پوي په خو شابه نه پوي، یو سړی لونی شي په ځان نه پوي. دریم دا چې د خپل ذکر سره لاس لګول بغیر د حایل نه یعنی چې په منځ کې کپړه نه د شنداري کو سره لاس ولګي لکه حدیث کې راځي مس ذکر او فلیتود د امام ابو داود راوړل دی صحیح حدیث دی. سلورم چې به باندې د سمتیږي د اوخ وخه چې سره وخوري. جابر بن سمره د حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم تبوسو کو ان توضؤ من لحوم الابل کله چې موږ د اوخ وخه وخورو بیا به د سکو کنه رسول الله ته نعم دا حدیث امام مسلم راوړی. نبی دغه سلور خبري چې د دې سره او د سماتي باقي چې کوم مسلې د اختلافي مصیبات علماء ماتي به زموږ راځي خو چې نور باندې نه ماتي ای کې به تفصیلی ځان خو دا سلور خبري چې سره یادي ساتي نو دا چې دا یو لنډه خبره ده. والله اعلم. دیو مرګری دا ته پوښتنه کړې چې یو سړی مثال کې په کانو باندې او د سماته وچ کې لکه تشي میچاز د کې میچاز کې په کاني باندې چې نه دغه د سوچ کی نه به دغه نه به وبې استعمالول لازم دی او کنه. جواب دی چې وبې استعمالول لازم نه ځکه چې دا کانی باندې چې سړی د سماته وچ کی لکه د چې وبې استعمال کړي د شریعت او سانتیا ور کړی ده چې دغه نه به وبې استعمالول به لازم شي نه به سانتیا را نه نه کې سړی وځي وبې استعمالول ماته موقع ملو شو زه کومه هغه خبر نه کولای شي بلکې بعض علما دا وایي چې کانی استعمال کې به ورسته وبت ک طاقت یې او موقع ملو شي استعمال کې خطر طریقه خو دومره ده چې سړی په کاڼي باندې او د سوچ کی او بیا وروسته چاردامو کی او ځان په اوبو باندې وینځي نه د اودس دا برابر دی. والله اعلم. دیو مرګری دا سوال کړی دی چې لکه حدیثونو کې دا خبر راغلی څنګه عبد الله بن عباس رحمه الله حدیث ته په صحیحینو کې نور کتابونو کې مشته نور حدیثونه دي چې د انسان چې کله میچازي کوي د میچازو د احساس کو نه د دارو نه ځان نه ساتي نو د تر قبر عذاب ملاويږي کله وګورئ نو الله په دغه باندې رانیسي. بلکې حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم چې عام د قبر عذابونه چې د دې خبرې د لاسه دی ولې عزوجل الله زموږ ټول حفاظت وکړي. ندی کې به د مرګره ته پوښتنه کوي چې زنانه د هغه ماشوم زوی لکه بالغ لانه لري او دغه مثال کې دغه صفای خیر د ساتي او سودا ماشوم چې د میچاز کې د دې دایره په دې زنانه لګین آی دې باندې د زنانه نیوي کې جواب دی چې نه دې باندې زنانه نه نیوي کې د زنانه د لاس خونه کې
نو زنانه به احتیاط کوي ځان به لرې ساتي چې ماشوم د میچازي پونري کې بل فرض ولګېدي بس خپل صفایي بو کې د کپړو صفایي بو کې ان شاء الله الله به دې نه رانیسي ځکه چې دینه نه وخت خو ماشوم د ماشوم نه پوي او دې کې انسان اړرنی کی چې کله په خپل کې او قصدن عمدن او خیال نه ساتي خپل صفایي او د داري او درازي او د پروا نه کوي د دې حدیثونو کې هغه خلک مراد دي والله اعلم. دیو مرګري ته پوښتنه کړې چې منګه د کار د پاره د پیسې ټچونه بای کې موږ بناسته باندې میچازي نشو کولای په ولاړ کولای شو کنه. جواب دې مسلې لري چې بغیر د پیسې نه دا مسلې دي چې غوره طریقه لري چې انسان بناسته باندې میچازي کې دا غوره طریقه او افضل طریقه ده کوم چې حدیثونه معلومه او په ولاړ باندې میچازي کول د جایز دي خو په دې شرط باندې چې عورت ښکار نشي چرته دا یو شرط دی. دویم شرط دی چې میچازي لداري بوته نه کی چې کله به د دوه شرطونو پوره وي میچازي داري بوته نه کیږي او عورت نه ښکاري به په ولاړ باندې میچازي کول جایز دي. عمر رضی الله عنه عبد الله بن عمر او زید بن ثابت رضی الله عنه اجمعین دي ټول ثابت دي په ولاړ باندې میچازي کول. امام بخاری و مسلم حدیث راوړي حذیفه رضی الله عنه حدیث ته چې ان النبي صلی الله علیه وسلم اتى سباطه قوم فبال قائما رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه د یو قوم ډیران ته هغه ته ودرې په ولاړ باندې میچازي وکړي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لپاره دا کار کوي جواز ده پاره چې لکه امت ته پته لري چې دا کار جایز دی. نو په ولاړ باندې میچازي کول دا جایز دي چې دغه دوه شرطونه بکی او په ناسته باندې میچازي کول د غوره طریقه ده ځکه چې دې کې انسان د عورت چې دی نو د پټي او دغه شان چې دی نه د میچازي له داري او ته واپس نه کی نو د غوره طریقه ده دغه بل طریقه جایز ده والله اعلم. دیو کسته ته پوښتنه کړې چې سیګریټ چې سړی سکین دي سره ودس ماتيږي او کنه ګوره د سیګریټ څخه حرام دي د خرڅول حرام دي د لپاره زیور کول حرام دي چې لپاره وړه حرام دي د شان نسوار خو د دې سره چې نه او دس نه ماتي ځکه چې د انسان دومره نه شي چې انسان هغه هوش او سرک شي هغه په دې نه پويږي چې د دنه ثبوت وکنه د باغ نشي کې دس ماتي چې انسان بالکل هوش او سرک شي دومره د چې د لپاره او دس کول چاردام کول بیا غوړه دي چې د خلې پاکي شي د خلې نه صحابین نه او توبه وستول پکار دي والله. د مرګري ته پوښتنه کړې چې ګيري پر خو د سنت دي که واجب دي. جواب د دې مختصر جواب دی چې ګيري پر خو د واجب دي او سنت وته بده ویل کی مطلب چې د رسول سم طریقه ده. قران کې راځي سنت الله مطلب د الله طریقه. نو په دې قران او حدیث کې ذکر یې سنت ته کوي چې سنت مراد دانی چې عمل کول کې به ثواب دی او عمل ونه کې نو ګناه به نشي. سنت مطلب د رسول سم طریقه اوس موږ کول د رسول سم طریقه دی نو موږ سنت شو په دې اعتبار سره نبی موږ سوې چې لکه کچا موږ کوی ثواب ته ملو شو کچا ونه کوی ګناه وته نه ملوي نو ګیره پر خو د چيري دا واجب دي په حدیثو کې بدی باندې امر راغلی ارخ اللحى وفر اللحى ګيري غني کوي ګيري زوړندې کوي اعف اللحى ګيري ماپ کوي خالف اليهود والنصارى د يهود و نصارى مخالفت کوي خالف المجوس د مجوس مخالفت کوي دومره څخه الفاظ د رسول سم وي د دې لپاره وي چې نه د سنت عمل لپاره وي نه دا لازم دي دا واجب د رسول سم چې امر وکي نه هغه د وجوب لپاره په اصل کې دا واجب عمل له څوک چې ګیره وړه کوي یا څوک خړی نو دوی ګناه کبیره کې واقع کیږي او څوک چې خړی هغه د سړی نه زیات ګناهګار دی کمی چې وړه کوي والله اعلم. دیو مرګری دا ته پوښ کړی دی چې دا نن سبا چې د چا وختوږي او سری پکې شي نو د وخت کری په سر باندې او زراعت الشعر په دې کې په دې لپاره به کوي اېدا جایز دی کنه دا جایز دی ان شاء الله. نو سبا علماء فتوا ده کړی چې دا جایز دی جایز په دې چې د الله په مخلوق کې تبدیلی راوستنه دي بلکې دا هغه خلق هغه خپل پیدایش هغه طرف ته واپس بیا وې سم چې الله پیدا کړي نو دې ته ازاله العیب د جسم نه عیب لري کول د جایز دي. ډېر ځینو کې شریعت چې اجازه ورکړي چې انسان عیب چې دغه د جسم نه لري کی لکه مثال کې د شړی غاخونه نشتی د جایز دي چې د غاخونه ولګي یو څه مثال کې پوزه نشتی نه کده پوزه ولګي د دې لپاره چې د عیب چې ورکشي دا قسم حالاتو کې چې د شریعت اجازه ورکړي ځکه چې دا تبدیلی راوستل دي بلکې دا عیب لري کول دي والله اعلم. دی ورته پوښتنه کوي چې ګیری لا وختوله خړرنګ ورکول څنګه دي. جواب درې جواب خدا مسله ساتي چې د سپینو وختو ورنګ بدلول د سنت طریقه ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي حدیث کې راځي حمروا وصفروا وخالفوا اليهود والنصارى
دې ګیرو له یا سور رنګ ورکوي یا ولا زیړ رنګ ورکوي او د یهودو نصارو مخالفتو کوي ځکه چې هغوی د سپینو ویښتو رنګ نه بدلوي. نو دا سنت طریقه ده، لکه څوک یې نه کوي نو د ګناهګارېږي نه، ځکه چې رسول اسلام په خپل هم بعض اوقاتو کې د ګیرې د سپینو ویښتو له رنګ نه دی ورکړی، درشم بعض صحابو چې دی هغه هم خپل د ګیرې ویښته سر ویښته سپین پرېښودي. او صرف د تور رنګ نه چې من راغلی چې تور رنګ به ورنه ورکړي، هغې ویلي ده چې دې کې دوکه ده. تور رنګ چې انسان ویني نو هغوی کېدای شي چې لکه دا سړی ځوان دی، لا بوډا شوی نه دی یا کمزوری شوی نه دی، اوس ویښته هم هغه شان دي، نه تور رنګ به ورنه ورکړي. لکه رسول چې حدیث کوي چې وجنبوه السواد، د دې رنګ بدل کړي د سپینو ویښتو ده، خو دا چې تور به ترې لرې ساتئ. بل حدیث کې رسول صلی امام ابو داود امام نسایي راوړی چې دغه خلک کوم چې ویښتو له تور رنګ ورکوي دوی باندې به د جنت بین نه لګي. او دا کوم رنګ چې ضرور وي دا بني، مطلب دا چې هغه خړ هغه تیز غوندې کې خړې وي، تور نه خو تور ته نږدې، او چې سړی ورته دی چې په غور سره وګوري نږدې ورشي یا په رڼا کې دا ښه سبب ورته لګي چې دا خړ رنګ دی، نو دا جایز دي. او حدیثونو کې دا کتم لفظ راغلی چې دا کتم استعمال شوی دی، او کتم دا د دې رنګ چې دی دا تور ته مایلی، نو د دې سره چې نکري ځای وځي کې نو دا به استعمالېدو د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، او رسول صلی الله علیه وسلم هم استعمال کړی، نو دغه رنګ استعمالول جایز دي. اوس چې دلیل پې څه دی چې دلیل به ماته وښایي، نو دلیل پې دغه دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د سپینو ویښتو دا رنګ بدل کوي، زیړې کوي یا سور کوي، نو دغه کتم پکې هم استعمال راغلی دی، حدیث کې دی شتي. لکه څنګه چې امام ابن ماجه او امام احمد بن حنبل رحمه الله دغه حدیث راوړی، نو کتم دا لفظ بګنه کتم چې د دغه بونې ته نږدې. والله اعلم. د یو ملګري تپوس کړی د انفقې مبارکې د دې لاندینۍ شونډې نه لاندې چې کوم ویښته چې دا وړه کول یې اخیسته څنګه دي؟ نو په دې کې دوه اقوال دي د علماو. یو قول دا دی چې د دې اخیسته حرام دي ځکه چې دا ټول ګیره کې راځي، او دویم قول دا دی چې د انفقه چې ده دا به ګیرې کې نه راځي، ځکه چې ګیرې تعریف دي چې کېږي شعر الخدین والذقن، هغه ویښته چې په دې نینګو په دې جامو او په دې زن باندې راخېږي، نو دا به کې دننه نه راځي. او ظاهري هم دغه دی چې دا به کې دننه نه راځي، خو احتیاط دغه کېدی چې انشاءالله په دې قول کې به احتیاط وي چې یو سړی دا ویښته نه واړه کړي، الا دا چې د هغې د لاسه ورته تکلیف ورسي او تنګېږي، نو بیا د ګیرې د تعریف مطابق چې نه دا په ګیره کې دننه راځي. بل تپوس ته غرور دا کړی دی چې ویښته غټول غوره طریقه ده که واړه کول، او د رسول صلی ویښته خو یې غټو. ګوره ویښته واړه کول غټول دواړه جایز دي، او رسول صلی الله علیه وسلم چې دا ویښته غټ پرېښودي نو دا سنت عادیه دې ته ویلی کېږي، یعنې دا د هغه وخت عادت و، داسې دیني خبره نه وه. نو ویښته غټ کې سړی پرېږدي په دې چې رسول صلی الله علیه وسلم پرېښودي، ښه طریقه ده. او رسول صلی الله علیه وسلم چې د سر خریل نه مګر دی چې په حج او عمره کې، نو د سر خریل په عام اوقاتو کې دا هم چې غوره طریقه نه، اگر که جایز دي، اگر که جایز ده، خو چې سړی ویښته واړه کوي دا خپله مرضي ده، سړی غټ پرېږدي دا هغه خپله مرضي ده، دې کې شریعت په چا باندې څه پابندي نه ده لګولې. یو سره دا وي چې بعض کسان په دې سټ کې چې دی سره ډیزاینونه کوي، زه په دې سوال پوه نه شم، خو لکه ډیزاینونه کې داسې کوي چې لکه په دې سټ کې د نن سبا چې کوم ډیزاینونه راوتي د کافرانو سره د تشبیه چې کوي او د ډمانو سره او د کلاړیانو سره، نو دا حرام دي. والله اعلم. د یو ملګري تپوس کړی چې د ویښتو له تور رنګ ورکول څنګه دي؟ ویښتو له تور رنګ ورکول دا حرام دي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې د ګیرې سپین ویښته چې یا سره کوي یا زیړ کوي، وجنبوه السواد، او تور رنګ ته لرې ساتئ. یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم خلک د ګیرې تورۍ یا د سر ویښته تورۍ، په دې باندې به د جنت بین نه لګي، ځکه چې دې کې دوکه ده چې انسان تور رنګ ورکړي، نو لکه د بل سړي داسې ښکاري چې د ده ویښته تور دي یا سپین شوي دي، نو په دې کې دوکه ورکول دي. والله اعلم. د یو ملګري تپوس کړی د ګیرې مبارک کې چې د ګیره وړه کول یا خریل څنګه دي او دا سنت دي؟ جواب دی چې دا سنت نه دي، دا واجب دي. سنت دی ته په دې اعتبار سره وایي چې دا طریقه ده د رسول صلی الله علیه وسلم. یو سنت دي چې لکه کولی ثواب دی، نه کولی ګناه پې نشته. او د حدیثونو کې چې کوم سنت ټکی راځي دا په طریقې په معنی راځي، لکه اوس قرآن کې الله وایي سنت الله، د الله طریقه. نو چې اوس سړی وایي چې دا د رسول سنت دي، نو په دې چې لکه مطلب د رسول طریقه ده، هغه سنت نه دي چې وایي که ثواب ده کوي نه کوي ګناه نشته. د دې پرېښودل واجب دي، په دې باندې امر راغلی د رسول په ډېرو زیاتو حدیثونو کې امر راغلی
او د رسول الله امر چې راشي هغه د وجوب د پاره الا دا کې د دلیل ملو شي چې باغی کې دای چې او دا واجب نه دی سنت دی د دلیل نشته چې باغی کې دای چې ګیره پر خو د سنت دی دا واجب نه دی ګیره پر خو د واجب دی بل وعید پر غلې او د څوک ولکې خري چې یو وخت څوک قصدن امدنه لري د ګناه کبیره کوي چې د وعید راغی وعید چې برشي دا بیا ګناه کبیره کې راځي بل چې رسول الله حدیثونه کې چې مشابهت مکوي د پلاني قوم سره دا به ګناه کبیره کې راځي لکه رسول الله چې خالف اليهود والنصارى يهود والنصارى مخالفت کوي ګیره پرې دي یو کوي مجوس مخالفت کوي ګیره پرې دي یو کوي زما رب ماته ویلي چې ګیره پرې دي دا ټول څه حدیثونه ګیره پرې خو دا واجب دي د دینه ویښتا غسته دا وړه کول یا خریل دا ټول ګناه کبیره ده خو دومره ده چې کوم سړی ګیره وړه کوي او کوم خري نه کوم چې خري د هغه نزيد ګناګار دی کوم چې وړه کوي الله اعلم مرګري ته پوښ کوي چې شړي ګیره غني نه دی به هر وختلم دی دا خو کمزوري خبره کې چې جارو اختبلم دی کمزوري خبره ده بل د جدا نه کی چې کله ګیره د شرنګي چې لاندې چمړه به کې ښکاری دغه وختلم د لازم دي چې دغه وخت لمدول اسان دي خو چې دې ګیره چې لاندې به چمړه نه ښکاری غنه ګیره هغه لپاره به تخلیل کوي تخلیل دی چې او به برولي په چوم کې هغه بلندې ګیری دې شون ولي بس او به کې د ګوتې شراکه کېدنه نه کدي کې څه وخت بیا به وچ پاتې شي نه هغه معذوره ده شړې چې دا چې هر وخت ته وبره سوال په ګران کار دی او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم بارک دي کانه يخلل لحيته ورسول صلی الله علیه وسلم دا طریقه کوله عثمان بن عفان دا روایت ته امام ترمذی دا راوړی د شان امام ابو داود روایت عن انس بن مالک رضی الله عنه رسول صلی الله علیه وسلم کله کانه يتوضا اخر كف ما فتخه تحت حنکه چې رسول صلی الله علیه وسلم کله چاردامو کو بیا او داس به کوونو په دای کې به پلاس کې به چون کې وبرواسي لاندې ګری ته لاندې ونوسته او زمارب ماته دي شي ویلي نو د دې طریقه دغه ده کبه دې کې دې به څه وخت وچ پاتې شي نه هغه څه ضرر نه لري والله اعلم دیو مرګري ته پوښ کړي چې بدن نه کم وخت وشته شي سره کم نشي وشته نو ګور دای ساتي چې د بدن د وخت چری د درې قسمه دي یو هغه دي چې شریعت ویلي دي چې د لري کې د لري کول پکار دي لکه نامن لاندې وخت شو د عورت په خوښه کې د ترخونو د وخت شو د سړی د لپاره بریتس پکول شو دا شریعت په امر کړی د لري کې نو دا لري کې دویم قسم هغه وخت چې شریعت ویلي چې پری دی د دین یو وخت غستم حرام دی لکه د ګیری وخت شو د شان د روزو د وخت شو دا قسم وخت چې د انسان نشي غسته باقي دریم قسم هغه وخت چې شریعت نه ویلي دي او نه د غستو ویلي دي او نه د پرې خودو ویلي دي دې کې اجازه ته د کوم ځای کې د سینې وخت شو د خپې وخت شو د لاس وخت شو دا کې سړی غواړي چې پری دي کې سړی نه غواړي نه دي پری دي دا خپل مرزي خو دومره دي چې سړی لپاره غوړه دی چې پری دي که زنانه لري کینو د زنانو دغه خوخه زنانه به دغه باندې خوري ښکاری بیا بعض زینو کې شریعت کې اجازه ورکړي اوس د مخ د وخت چې دي د مخ د وخت لګي د بر چې بعض کسان د وخت دومره بر راشي چې پوزي تر راشي لمنډه نو دې باندې شکل بد ښکاری شړي نه کې دغه ټیم کې د دومره لري کې چې د پوزي د خواوشه چې د رنګي د بر سر چې د پاک کی ان شاء الله بده کې به حرج نه والله اعلم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دی عمرګری ته پوښ کړی چې د بازار کې چې د کمرنګ ملويږي دا خړ رنګي ورې ډوب خړې ډېر تیزي تور ته نږدې دي چې تور نه تور ته نږدې یې دغه نه لګ هلکا خړې ایدار غونه انسان ګری له وختو ور کول شي او کنه ور کول شي بالکل حدیث کې دی چې لکه حمر او سفر سره کې یا زیړه کې رنگونه بدل کې کاغه لازم نه چې په نکریز او په دغه بوټي باندې وي کوم دي چې دوی ملوي چې هغه باندې انسان رنگ بدلول شي هغه جایز ده خو چې تور نه او بل د انسان له نقصان نه ورکه چې چمړه نه خرابوي بل څه مرز نه جوړي چې شریعت موږ ته دا ویلي دي چې خپل ځان حفاظت وکړي والله اعلم دی عمرګری دا د پوښ کړی چې زموږ یو کسر بحث راغی ورکې نه مو ته چې ګیره ورکول د فسق کار دی یا وی چې په دې دلیل راوړي او اې د فاسق ویل شو کنه جواب درې چې د فاسق ویل شو کوم سره چې ګیره ورکې نه فسق کار کوي
د فاسق تعریف ته هو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب چې په غټو ګناهونو کې یو ګناه کوي او ګیره خریل وړه کول دا په غټو ګناهونو کې او څنګه دې سړي ته فاسق نه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي وایي د یهودو نصارو سره ځان مو مشابه کوي او په یو کوي د مجوسو سره ځان مو مشابه کوي چې یو سړی د مجوسو په شان چلونه کوي او یو سړی د یهودو نصارو په شان چلونه کوي دې څنګه چې نه فاسق نه دی الله سبحانه وتعالی دې موږ د ګناهونو لرې ساتي د یو ملګري ته تپوس کړی چې یو سړی ګیره خري نو دغه د ګناه کبیره مرتکب نه نو د چې کېدی چې الله یې وبخي جواب دی چې زموږ د عقیده ده چې ګناه کبیره چې کوي هغه بغیر د توبې نه الله نه بخي یعنې توبه ویستول لازم دي خو چې کله د انسان په قبر کې کېښودی شي او د شرک نه علاوه د شرک الله بالکل نه بخي د شرک نه علاوه چې کومه ګناه هم دی کړي نو هغه د الله مشیت ته راځي ده که الله وغواړي عذاب به ورکړي او بیا به جنت ته راځي او که الله وغواړي د ګناهو ته بخښلی هم شي د بعضو سختو د لاسه د مرګ لرې سختې د لاسه یا مثال کې نور دي چې الله سبحانه وتعالی مهربانه بادشاه دی کېدای شي وبخي خو څوک دا نشي ویلی چې او دا به الله بخي یا بالکل یې نه بخي دا موږ نشو ویلی خو دومره چې انسان د ګناه کبیره مرتکب ده بیا وایي چې که سړی ګیره پرېږدي نو څنګه ګیره چې پرېږدي لنډه طریقه ده چې بالکل به پرېږدي رسول الله حدیث کوي وي ګیره ماپ کوي ماپ کول لري چې بالکل به لاس نه وړي الا رجل د مری د وخت کم راخیږي مری د وخت چې ګیره کې نش مریږي کې انسان دغه برابرۍ نور په د نینګول پاسه او په دې ځل پاسه چې کوم وخت راخیږي دله بالکل لاس نه وړي همدغه ته د رسول صلی الله علیه وسلم ګیره ویل کی دیو مرګری ته پوښ کړی چې تسبیح او ذکر کې شړای په ګوتو باندې کین په خیلاس باندې کې په ګس باندې نو صحیح خبره ده چې غوړه ده چې په خیلاس شي او په ګس لاس باندې کول جایز دي خو خیلاس باندې کول دا غوړه دي حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل امام ابو داود ترمذی راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فإنهن مسؤولات مستنطقات دا ګوتې په خبرې کې د خبرو د ګوي ورکي نه په ګوتو باندې ذکر خو ثابت شو به حدیث کې راځي امام ابو داود راوړي رایت النبي صلی الله علیه وسلم يعقل التسبيح قال ابن قدامه بيمينه رسول الله صلی الله علیه وسلم بالتسبيح کوله بيمينه په خیلاس باندې او صحیح خبر هم دغه ده چې په خیلاس باندې تسبیح کول دا غوره طریقه ده حدیث کې راځي ګور امام بخاری او مسلم راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم به كان يجب التيمم ما استطاع في طهوره وتناوله وترجله في شأنه كله چې بده پاک کار کې چې د عزت ولا کار به په کې رسول الله د خیلاس استعمالو او د الله ذکر کول د ټولو چت او پاک کار دی د بده کې د خیلاس استعمالول دا په کار دی او که څنګه د څه استعمال کې ګناګاری کې نه خو غوره طریقه پرې خو ده والله اعلم یو ورته تاسو کړی چې د خوب نه مخکې دا او د کېدو نه مخکې دا معوذتين ویل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او په پلاس کې چوف کول او ټول بدن راخول دا وسو پیری کې یو څنګه کې جواب درځي حدیث کې خدای راغلی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې وکړه خپل تلای راغی نو د خپل لاسونه به جمع کړو او دا قل والله احد به وقل اعوذ بالفلق به وقل اعوذ برب الناس به په دې کې چوف کو او بیا به د لاسونو خپل جسم راخ کو د جسم را پورې راخ کو دی شو او بیا وې دا کار به درې پیری کو نو والله علم دې طریقه ده چې دا صورتونه به وي به چوف کې په ټول بدن به راکړي بیا به وي بیا به چوف کې په بدن راکړي بیا به وي بیا به چوف کې بیا به بدن راکړي دې چې دا درې پیری شو الله اعلم دیو مرګري ته پوښتنه کوي تسبیح استعمالول ذکر کول په تسبیح باندې موږ دا وایو چې ګوره په تسبیح استعمالول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه استعمال کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کار کړی دا کې خیر کوم چې هغه پر خو درې کې خیر نشته او څه چا کړی دا به کوسې چې نه دی کړی به نه کو ملنده دا چې تسبیح استعمالول نه وي په کار د بدعت ته الا دا چې د شری عمر زیاتی او حساب کتاب کې خطا کیږي یو شری حافظه کمزوري نو هغه لپاره جایز دي خبره نه لکه چې معذور ہے نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ګوتو باندې ذکر کو دوی مده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ګوتې به د قیامت ورځ ګواهي ورکړي نو ولې انسان دا ګوتې چې د ګواهي نه محرومي درې مده چې په ګوتو باندې ذکر کوي د ریاکاری نه بچي د تسبیح غالبا ریاکاری د نه راځي
نو تسبیح استعمالول نه دي پکار الا دا چې کله ضرورت وي مثلا حساب کتاب کې خطا کیږي دماغ کمزوري یا سپینګری مشر دي دغه قسم حالات کې به سره دا تسبیح استعمال کړي دا بجای شي والله اعلم. دیو مرګري ته پوښ کړي درود مبارک مختصر جواب دې مسله دا کړي تفصیلی جواب غواړي. درود ډیر زیات فضایل لغلي په قران کې په حدیث کې په قران کې الله امر کړي او په حدیثونو کې زیات فضایل ثابت دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم پر باندې درود وی الله به لس رحمتونه راوړي او درشان رسول الله صلی الله علیه وسلم بخیل چې زما تذکرہ د مخ کې وشي او هغه باندې درود ونه درشان چې جبرئیل علیه السلام ته شریته خیری کړی چې هغه مخ کې د رسول الله تذکرہ وشي او هغه درود نه وي او به درود دغه صيغه په کومه طریقه باندې چې بریلیان وایي زموږ په دې ملکونو کې کتابونه جوړ کړي د نه ثابت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړه طریقه د کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي د حدیث کې امام بخاری راوړي دا صيغه د ثابت ده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بل حدیث کې صحیح مسلم کې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. امام احمد بن حنبل رحمه الله په صحیح سند سره روایت راوړل به کیشتي اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال بيته وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. درشان په یو حدیث کې دا مرضی چې امام بخاری مسلم نسائی دوی راوړل اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا بس صيغه دي چې نور مشتي خدا صيغه چې ثابت دي او په هغه صيغه باندې عمل کول غوړه دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم او خلار مغلر د کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اعلم. دیو مرګری ته پوښ کړی چې دا قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا درې سورتونه به سحر ما خمسو سو پیری وي او د سحر او د ماخام منځنه بعد به سو پیری وي. جواب دی چې یو د سحر ماخام اذکار دي یو د منځنه بعد اذکار دي. سحر ماخام چې کوم اذکار دي به کې به درې پیری وي. حدیث کې راځي عبد الله بن خبيب رضی الله عنه حدیث ته چې رسول الله هغه ویلو چې قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. امام ترمذي دا حدیث راوړی دی امام ابو داود هم دا راوړی بيګداري چې رسول الله هغه ویلو چې قل هو الله احد او دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سحر ما خام درې پیری وای او بل چې دنه د منځونو بعد دی نو منځونو بعد عقبه بن عامر رضی الله عنه حدیث چې امرني النبي صلی الله عليه وسلم ان اقرا بالمعوذات في دبر كل صلاه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې د درې سورتونه قل والله احد قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس دا فرض منځنه بعد یو پیر وای. امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام نسائی دا حدیث راوړی. نو په دې کې د فرق یاد ساتي چې سحر منځنه بعد د دې منځ خپل چې کوم ذکر به کې یو پیر دی او کوم شړې د منځنه بعد سحر د ذکر وسلم کې د نبی ابو درې پیری د غزان د سحر غوي او د منځه یو پیری. خدي بازو کې د بازو اذکارو په دې ورقی چې کوم پوسټونه به کې لیکلي سحر منځنه بعد درې پیری ماخام منځنه بعد درې پیری د په دې لیکلي چې دغه ټیم کې سحر ماخام اذکار وي نو ځکه اوسره د لیکلي نور سحر اذکار کوم چې سره د سحر راختونه بعد داری کوئی مونږ لانی کړي نو به درې پیری دا وي او منځنه بعد به یو پیر چې دنه دغه درې سورتونه وي. والله دی ورور ته پوښ کړل چې یو کس بل کس ته وظیفه خوله چې ته یو لس پیری سحر یو لس پیری ماخام لیلا په قریش وای سلوه فرض پوری مستر شوګر مرز به برابر شي الله به شفا درکړي. جواب ګوره دې مسلې دا دي چې شریعت کې خدا تحدید نه راغلی چې سحر یو لس او ماخام یو لس وای سلوه فرض پوری دې ته موږ دې نه وایو چې دا په شریعت کې راغلی په قران او حدیث کې دي یا سلف دي سویل خو موږ دې وایو چې دا یو تجربه ده کوم باب تجربه سره دي سوي چې دومره عادت دی وایو تجربه پیوکا او دومره ورځې پوری وای نو تجربه په دغه کې ان شاء الله لکه د عادت د تجربه په دغه چې نه دومره چې سره ویني الله ول شفا ورکړي نه خبر نه خو دې ته موږ دې نشو ویل چې دا د قران او حدیث نه چې د ترتیب ثابت کله کله سره مثال کې یو وسات الکرسی سره شل پیری وي الله ولا شفا ورکړي دا مطلب خدای نه چې شل پیری وي کې دي چې قران او حدیث کې ثابت دي. والله اعلم. دیو مرګری ته پوښتنه د شپږ کلمو مبارکي چې دا په دې ترتیب باندې شته قران او حدیث کې کنه دې ترتیب ولا وکول
او به دې لدې نمونه خوده چې شپږ نمونه ولې خوده به لازم کول او به دې ول چې دا چاته نه یاد نه غوي مسلمان نه دا کمزوري خبره ده. په دې ترتیب نه قرآن دا عام ذکر دی چې انسان یاد کړي راخره عام ذکر دی و دې شپږ کلمې د لازم ول او دې نمونه خوده دا صحیح نه دي. دغه اولی کلمې د نوم چې خپل کلمات طیبه دا غلې په قرآن کې دې نوم راغلي د شهادت ویني ګوي ورکو دا بعد نور څه کوم نمونه خو دې لکه دې باندې دلیل نشته. او به دې مسله ده چې د لازم کړي زموږ معاشره کې چاته دا نه یاد نه کډي غټ سره دې دیندار سره خو چې د شپږ کلمو ته نه یاد نه وې دې چې دې بي دي نه د شپږ کلمې د عام ذکر دی یادول ډېره خطرې کړه خو په دې ترتیب او دغه نمونه لازم نه دي. او قبل پر چې سړی ته یاد نه چې بس ته کې کوي چې ذکر په کار چې یاد کړي نور دې سوال چې بس دې جو بس مسلمان نه دی او په دین بالکل چې پويږي دا غلطه خبره ده. والله دیورو ته پوښ کړي چې موږ په سعودي عرب کې موږ ته مشاکل ډېری مسلې ډېری دي دې پر خاص ذکر جواب دا دی چې د قرآن تلاوت ډېر کوه عام د قرآن تلاوت ډېر زیات کوه او د دې منځونو خیال ساته او په الله سبحانه وتعالی باندې مضبوط یقین چې هغه د انسان مرسته کوي او هغه چې څه کوي به کې خیر او به بس دواګانې راغلي چې زه به پای کې یو څه ذکر کوم چې دا ډېرې قیمتي دواګانې دي د دې سره الله سبحانه وتعالی د انسان د سختې مصیبتونو لرې کوي. امام بخاري یو حدیث راوړی کله چې په رسول سم باندې سخت رالم دا ذکر به ډېر وي لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش العظيم. دا شان امام بخاري دا هم یو ذکر راوړی دی دوا راوړی د رسول سم نه چې دا ډېره ښکلې دوا ده. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. دا ذكر تلي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. رسول صلی الله علیه وسلم دې باره کې دا خبره کړې ده چې څوک دا وایي نو الله سبحانه وتعالی به دې غمونو او سختو په ځای الله خوشحالي ورکوي. یو حدیث کې دا دوام راغلی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم دې باره کې ویلي چې دا سختي د انسان لرې کوي. امام ابن حبان دا راوړی اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. او دې نور باز دواګانې دي چې د حسن المسلم چې کوم کتاب دا وړي کې کتاب د دواګانو هغه ته رجوع کې ان شاء الله به کې تاسو دواګانې ملوي شي. الله دیو مرګري ته پوښتنه کړې دي چې د سحر د اذکار وخت واضح دی خو د ماخام د اذکار به څه ټیم ویل کی چې دی ماخام د اذکار د وخت د مازیګر د منځنه بعد شروع کی او د ماخام د منځنه بعد ویلم جایز دي وخت شروع کی دغه ځینې چې الله په قران کې وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب د مور بدون مخکي وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. ابکار چې د ورځې اولنۍ شي ته وي او عشي چې د اخرنۍ شي ته وي. نه دی وخت دی نه هغه د مازیګر منځنه بعد شروع کی کوي سړی نه پاتې شي نه هغه شپې په بلې سکم چې د خزا راوړي شي. والله اعلم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مرګری ته پوښتنه کړې چې لکه کله دم درود کې سړی یو آیت وي به من تجربه کوي چې دا تجربه ما کړې ده په دې الله شفا ورکړي نو د منځنه بعد کې سړی په تندیله سیدی یا قوي وي وجدان یو تجربه شو بیا غوړي جایز ده دا بدعت شي. جواب دی دی چې باغی کې بدی کې ډېر فرق دی. اولنې فرق دا دی چې د منځنه بعد خپل یو ذکر راغلی دی د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه هغه پرې خوده به کې د ناراضي نه هغه ذکر به پرې دین بیا به ذکر کوي. دویم پکې دا فرق دی چې دای دغه ټیم پورې خاص کړی دی او دم څه خاص خو نه دی چې لازمه مازیګر کې یا به ماسپخین کې به د شپې کې چې سټیم وي سټیم کې نه هغه به دغه او دلته خو چې دینه د خاص کړی دی چې نه دا به د منځنه بعد فرض منځنه بعد به وي. دریم هيئت علم خاص کړی چې نه په تندی بلاس کې دی. څلورم دا چې فضیلت علم بیان کړی چې دماغ وسره تیزی پیدا ول بیان کړی دی. نو په دې کې به کې غټ فرق دی. بل دا چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړې ده چې تاسو په ځان باندې قرآن کم آیت وای
خو دې اجازه رسول صلی الله علیه وسلم نه ورکړي چې منځنه بعد کم ذکر وایي هغه وایي. رسول صلی الله علیه وسلم منځنه بعد دغه ذکر کوله پرز منځنه بعد نو دغه ذی پورې دا خاص کول چې د بدعت دي ځکه موږ په دې ته بدعت وایو او هغه ته بدعت نه وایو. ان شاء الله دې سره خبره واضحه والله. دیو مرګری دا تپوس کړی چې مانځي کې ودرېږي نه هغه ته بیکار هم د خیالات راځي وسوسې سوچونه ته راځي. د دې ختمولو علاج ګوره دا دی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل او درشنې چې دغه سوچ ختمول په دغه ځای باندې د سوچ ودول نور مخې ته نه بوه او درشنې چې د الله سبحانه وتعالی عظمت چې د بزړه کې چې کله مانځي کې ودرېږي دا سوچ کوه چې زه الله ته ودرېږم. نو چې کله د بزړه کې دا چې زه الله ته ولاړم نو بیا انسان ته چې دا هغه الله طرف ته سوچي دا وسوسې سوچونه ته نه راځي. دا شان چې کله انسان په قرآن باندې پوهېږي ترجمه او تفسیر باندې د امام چې سوی په دې کې سوچ کوي دته وسوسې نه راځي. دا شان چې په خپله کم ذکر کوي یا قرات کوي چې په هغې کې سوچ کوي نو بیا به ته وسوسې نه راځي. دا بعض خبرې دي چې کله انسان په دې باندې عمل وکړي نو دې وسوسو نه بچ کېدی شي. دې ملګري تپوس کوي زما به وفا دانې دي او ډاکټري علاج هم ډېر وکړو په کلونو شو د دانې نه ختمېږي موږ داسې وظیفه وښایي. دې باب کې موږ ته دغه وایي چې قرآن وایه په ځان باندې دمه وه. قرآن چې کوم ځای وی به کې الله سبحانه وتعالی برکت او شفا اچولې ده خاص کر سوره فاتحه آیت الکرسي دا اخریني درې سورتونه او کومې دعاګانې چې د رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې راغلي د کتابونو کې ملایي کوم چې د کتابونو د دعاګانو د کتابونو په دې کې دغه دعاګانې شته نه هغه دعاګانې په ځان باندې وایه او ځان په خپله دمه وه ان شاء الله به شفا درکړي. د یو ملګري تپوس کړی چې ما سره کتاب دی د دم په باره کې په هغې کې اردو کتاب نو هندۍ دا ټکي پکې استعمال کړی دی منتر یې لیکلي دی دم ته آیا دم ته منتر وایو که نه موږ دا وایو چې دم ته منتر ویل نه دي په کار ځکه چې دې کې شبهه راځي غالبا منتر چې دی دا د کوډګرو دې خبرو دپاره حسابېږي او دا کوم خلک چې داسې ده کرخې مرخې راکاږي دا ټکي لیکلي دا سړی پې نه پوهېږي دغې ته منتر ویلی کېږي نه غوره به دی چې دا ټکي استعمال نه شي خاص کړي د سړی په دې په معنی نه پوهېږي نه به دې بیا بل مطلب اخلي. الله اعلم. نن سوال ده چې د سحر د اذکار سړی د سحر منځه نه مخکې وایي نو دا څنګه یې کېږي که نه کېږي بلکل ځکه چې د اذکار د سحر د راختو سره دی د فجر د راختو سره ویلی کېږي د مانځه سره نه وي د اذکار چې د مانځه نه بعد به وي چې سحر راوختو فجر راوختو یو سړی د مانځه نه مخکې د اذکار وایي دا ویل جایز دي. دویم سوال دی چې د ماښام مانځه د اذکار ماښام مانځه نه مخکې ویل جایز دی که نه بلکل جایز دي. د مازدیګر د مانځه نه بعد د ماښام د اذکارو ټیم شروع کېږي نو دغه ټیم کې انسان ویلی شي.